تا ته همدا وایم چې دغه ویډیو به دواړه په شریکه په ګډه باندې وګورو د 4.5 ملګرو په ګډون. صحیح ده؟ دا به واورو. ته د بابړې د پیښې په پای کې ما ته خپل بیا نظر شریکه چې آیا زما دلته خبرې صحیح دي که زه چټیات وایم او د پاکستان آرمي سمه ده موږ غلط یو. خیر دا غوږ ورته ونیسه، ښه غوږ ونیسه. کبھی کبھار تاریخ میں ایسے واقعات رقم ہو جاتے ہیں جن کی تکلیف صدیوں تک یاد رہتی ہے. بلا شبہ پاکستان دو قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلم اور غیر مسلم قوم کے نام پر بر صغیر کی تقسیم ہوئی. انگریزوں کے نمائندے مسلمان تھے کیونکہ انگریزوں نے بر صغیر پر مسلمانوں کو شکست دے کر حکومت قائم کی تھی. جنگ آزادی کی تاریخ میں کئی کردار تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن یہ تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ نوجوان نسل اپنی تاریخ سے صرف اس وجہ سے بے خبر رہے کیونکہ اس کے سامنے اصل تاریخ مسخ کر دی جاتی ہو. ایسے ہی کردار خان عبدالغفار خان المعروف، باچا خان بابا اور ان کی تحریک خدائی خدمتگار کے تھے. خدائی خدمتگار تحریک عدم تشدد کی انفرادیت کی وجہ سے جنگ آزادی میں اہم مقام رکھتی ہے. باچا خان بابا کی سربراہی میں اس تحریک نے عدم تشدد کے فلسفے پر گامزن رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق سماجی خرابیوں کے خلاف اور پختون حقوق کے لیے آواز اٹھائی. اس تحریک کے کارکنان نے کئی مواقع پر ہندوؤں، سکھوں اور برطانوی تشدد کا سامنا کیا. آگے بڑھنے سے پہلے تاریخ کی اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک پاکستان کے خلاف قیام پاکستان کے بعد ستمبر 1947 میں سروریاب کے مقام پر خدائی خدمتگار تحریک کے مرکزی قائدین نے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں پاکستان کو تسلیم کر دیا گیا تھا. خدائی خدمتگار تحریک کے سربراہ باچا خان نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا اور پاکستان کو ہی اپنا وطن قرار دیا. خدائی خدمتگار تحریک کے کارکنان نے انگریزوں سے آزادی کے لیے قربانیاں دی تھیں. مکلکا بنرجی کی کتاب دا پٹھان ان عام کے مطابق خدائی خدمتگار تحریک مقامی طور پر چلائی جانے والی نہایت اثر انگیز تحریک تھی. اس تحریک کے دو بنیادی اجزاء تھے، اسلام اور پشتون ولی. عدم تشدد کا فلسفہ دراصل اسلام اور پشتون ولی کی اصل روح سے ملاپ کھاتا تھا اور یہی اس تحریک کی برطانوی راج کے دوران کامیابی کی ضمانت بھی بن گیا. کہا جاتا ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک اپنے چوبن میں 1 لاکھ سے زائد غیر مسلح سرخ پوشوں کی حمایت کے ساتھ بر صغیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی. خدائی خدمتگار اور دا بند کا لیک ساتھ بند کا ودرې مایک دې وتړه. زه تا ته غواړم یوه خبره وکړم. په تا باندې مې دومره خوا بده شو پوهېږې ولې تا خپل پښتو هیره کړې، خپله وینه دې هیره کړې، خپل نیکونه دې هیر کړي دي. ستا ته د پنجابي د ظلم په اړه خبره کېږي، د انګریز د ظلم په اړه خبره کېږي او تا دلته خوله پیښه نیولې ورته خاندي. هلته دې ودرېږه